لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطنه زه د کوم تاریخ دیوان شمه وطنه لوړ تاریخ ندی. سلامونه مینا او پیرزوینه مې ومنئ دوستانو. عبدالله تکل یم یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې او جالبې موضوع سره په دې هیله چې د پروګرام تر وروستۍ شېبو له موږ سره ملتیا وکړئ او له دغه ګټورې موضوع څخه د ژوند په نورو چارو ژوند په ټولو چارو کې ښه ګټه اخیستنه وکوئ. دوستانو کله مو تر دې دمه پورې فکر کړی دی چې ستاسو د ژوند اساس او بنسټ څه شی دی؟ ستاسو د ژوند اساس او بنسټ ستاسو فکرونه دي. دا چې فکرونه څنګه منځته راځي چې د هغه په څرنګوالي پوهېدلو سره کولی شئ ستاسو ژوند خوشحاله له لاسته راوړنو ډک او د ژوند په ټولو مراحلو او پوړیو کې بریالي شئ. د دې بریا د ترلاسه کېدلو لپاره لومړی باید په دې باندې وغږیږو دا لار زده کړو چې موږ څنګه فکر کوو. لکه مخکې چې مو وویلې چې ستاسو د ژوند اساس او بنسټ ستاسو فکر کول دي، نو دلته یوه جالبه نکته دا ده چې فکر خپله بیرته هغه پوښتنې او هغه ځوابونه دي چې تاسو یې په زړه کې یا له ځان سره غلي ډول باندې هغه پوښتنې مطرح کوئ او هغو پوښتنو ته تاسو بیرته ځوابونه مومئ. کله مو تر دې دمه له ځانه پوښتنه کړې ده چې زه له ځانه کومه پوښتنه کوم او هغې پوښتنې ته بیرته په کوم ډول باندې ځواب وایم؟ چېرته غواړئ شخصیت مو وده وکوي او یو ښه شخصیت درنه جوړ شي، نو لومړی باید د افکارو مطابق د کړنو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړئ. ستراتیژي په NLP کې د څو کارونو ټولګه ده چې یوې پایلې ته موږ رسوي او یا هم د څو کارونو ټولګه ده چې موږ له یوې پایلې څخه زموږ مخه نیسي. دوستانو جالبه دا ده چې ستاسو هره کړنه او هر کار لومړی ستاسو له لاشعور څخه اجازه اخلي، وروسته له اجازې څخه تاسو کولی شئ هغه کار سرته ورسوئ. او له دې هم جالبه دا ده چې ستاسو لاشعور تر هغه وخته پورې ستاسو کړنې یا کار ته اجازه نه ورکوي تر څو چې ستاسو په هغه کار یا کړنه کې مثبت ټکي پیدا نه کړي، که څه هم دغه کار مثبت او یا هم منفي اړخ ولري. هم داسې کله چې یو نیشه نیشه کوي نو هغه د نیشې یا د هغه د نیشهیي توکو د په زیان په اړه باندې فکر نه کوي. هغه لومړی په دې فکر کوي هغه عامې اصطلاحګانې چې وایي 2 ورځې ژوند ده خوشحاله یې تېر کړه، دویم یې دا وایي چې دا ضرورت زیان دومره نه لري، دریم یې دا وایي چې موږ دې ته ضرورت لرو، څلورم یې دا وایي چې موږ هېڅ جوړ نه دي نو په یوې دغې نیشې باندې هېڅ هم نه کېږي. هو دوستانو لومړی دوی دغه خپلې مخې ته مثبت ټکي دروي تر څو پورې چې هغه ذهن منفي اړخونه په مثبتو بدل کړي، وروسته له هغه ذهن د هغې اجازه ورکوي چې هغه خپله نیشه وکوي. دا دوه هغه عامیانه او هغه مثالونه وو چې موږ په ټولنه کې په ښه ډېر ډول باندې موږ لیدلی شو. نو اوس پوهېږو چې هغه په لومړي سر کې د هغوی ذهن کې مثبت ټکي پیدا کېږي، وروسته له هغه هغوی دغه کارونه کوي. دوستانو کله چې مو د سوال او د ځواب پروسه چې له هغه څخه فکرونه زیږېږي، کله مو چې په همدې پروسې باندې فکر وکوه، کله چې مو د افکارو ریښه یعنې سوال او ځواب وپېژندل، وروسته له هغه کولی شو موږ د خپلو سوالونو ته په ښه ډول باندې ځوابونه پیدا کړو. په هغه ډول باندې ځوابونه پیدا کړو چې په کوم ډول باندې مثبتو خلکو هغه سترو هستیو سترو شخصیتونو خپل هغه ټولنې ضرورتونه لیدل، له هغه وروسته یې د هغه سوال کړی دی چې دغه یا پوښتنه کړې چې څنګه کولی شي دغه ضرورتونه رفع کړي، نو له هغه وروسته د هغوی پر مخ باندې د یو جواب یو دروازه یو کړکۍ خلاصه شوې ده. دغه کړکۍ بیرته د فهم
کړکۍ ده. دغه کړکۍ بیرته د تجربو کړکۍ ده. دغه کړکۍ بیرته له مثبتو اشخاصو سره د ناستې څخه خلاصه شوې ده. کله چې تاسو د لومړی خپلې پوښتنې واورېدلې، وروسته له هغه مو د خپل فهم، د خپلې تجربې او له مثبتو اشخاصو سره د ناستې پاستې او یا هم د هغوی له خبرو اورېدلو څخه ستاسو مثبت جواب پیدا کړ، نو له دې څخه وروسته ستاسو د ژوند 95 سلنه ستونزې مو هوارې او ژوند مو لا ښه کېدو په لور روان دی، شخصیت مو د لا لوړېدو په لور روان دی او راتلونکې مو د لا روښانه کېدو په لور باندې روانه ده. هو دوستانو، لومړی باید د فکر هغه عناصر چې دي هغه د پوښتنې او ځوابونو لړۍ. پوښتنې همیشه یو ډول وي، خو ځوابونه د وخت په تېرېدو د علم په زیاتېدلو سره توپیر لري. باید لومړی پوښتنه په همغه ډول چې مخکې وه په همغه ډول باندې بیا پوښتنه مطرح شي او دغې پوښتنې ته دا ځله یو علمي ځوابونه پیدا کړو. کله مو چې ځوابونه علمي شول نو ستاسو افکار علمي کېږي. کله چې ستاسو افکار علمي شول، خامخا 100 سلنه ستاسو کړنې او کردار هم د علمي کېدو په لور باندې پیل کوي. دوستانو، دغه وه زموږ نننۍ موضوع. په دې هیله باندې چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او د ژوند په چارو کې د استفادې وړ وګرځوئ. که غواړئ داسې او دې ته ورته نورو موضوعاتو باندې خبر شئ، نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب، د لایک بټن کښېکاږئ او دغه چینل مو او داسې ویډیوګانې مو له نورو دوستانو سره شیر کړئ او زموږ چینل ته نور دوستان را وبلئ، تر څو پورې مو غږ تر لرې د افغانستان تر ګوټ ګوټه پورې ورسیږي. نو له هغه وروسته به وکولی شو تاسو سره لا ډېرې ښې او لا نورې خوندورې او تازه موضوعات تاسو سره شریک کړو، چې د هغه په اورېدلو او لیدلو سره به ستاسو د فکر ساحه لا پراخه او د ژوند ستونزې به مو لا ډېرې هوارې. د یو سوکاله ودان او پر خپلو مټو د ولاړ افغانستان په هیله.